په کندهار کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي سږکال د مچیو له 250 فارمونو څخه 24 ټنه عسل ترلاسه شوي. د یاد ریاست رئیس سید حفیظ الله سیدي وایي دا چې سږکال وچکالي و نو د شاتو پر تولید یې هم اغیز کړی او په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د کرنې او مالدارۍ رئیس زیاته کړې چې په کندهار کې اوس مهال د روهیان او نورو ګلانو عسل تولیدیږي، خو دوی سږکال د بیرې 300 زره ونې هم لګولې ترڅو د بیرې عسل چې ډیر قیمتي دي هم دلته تولید شي. تیر کال په نسبت به سږکال وچکالي ده، زموږ حاصل کم وي، تقریبا 40 متره ټنه شات تولید موږ لرو سږکال. چې په دې کې ښه شات چې دي په کندهار کې هغه د ریحانو شات دي او همدارنګه دغه د شیشم د ګل دي، یوکالیپټس دي او د نورو ګلانو دي. خو عمده چې دي او خلک یې زیات خوښوي کیفیت نه هغه د ریحانو دي چې په کندهار کې ریحان ډېر زیات کرل کېږي او اکثر دغه هندوستان ته بیا ځي. پر همدې مهال د مچیو د فارمونو مسؤلین وایي په دې کاروبار ډیری کسان بوخت دي او له دې لارې خپل اقتصاد جوړوي. د مچیو د یو فارم مسؤل محمد یعقوب وایي ډیری هغه کسان چې پخوا یې د تریاکو کرکیله کوله اوس مچۍ روزي. روزانه زموږ سره داسې خلک وو چې روزانه په نشي توکو اخته وه، څوک روزانه په دغه تریاکو په کښتو اخته وه. نو اوس موږ دلته زموږ سره اخته دي، بس ډېر خوشحاله دي. چاته 10 صندوقه، چاته 40 صندوقه ورانیولي ورکړي، چاته 15 صندوقه ورکړي، هغه په دغه کار اخته شوي دي. اوس خپل مچمچي خپل کاروبار دی، انشاءالله د خپل کار سره ډېر خوشحال دي. نور هم چې دا کار پرمختګ وکړي یا د موږ بازار د اصلو سم سي، خلک روزانه زړه کوي چې هر سړی دا کار وکړي او د اصلو ته یو بازار پیدا شي، یو خواته ووځي کار انشاءالله نورم سمیږي. په کندهار کې اوس مهال د مچیو 250 فارمونه شته چې په هر فارم کې زرګونه مچۍ دي. د فارمونو مسؤلین وایي د اوړي اصل کشي شوي او لا هم په ځینو فارمونو کې اصل کشي روانه ده. په کندهار کې اوس مهال د 1 کیلو اصل بیه له 3 څخه تر 400 افغانیو پورې ده.